ومال پختون وطن آزاد کئی وک ډوډۍ نوی د خیبر کاڼي بخوروا. مننه کوم ستاسو د محبت، ستاسو شکریا ادا کوم. الله دې زمونږ په پښتونستان باندې د خیر او د رحمت او د امن فرشتې وګرځي. امین پې ووایئ. ملګرو یو څو غزلې مې لیکلي دي او څه شعر ترې مخکې ویمه، ستاسو توجه غواړم چې زه تعلیم لره قلم اخیستی نشم، د بل مرګ له به بمونه څنګه واخلم. زه تعلیم لره قلم اخیستی نشم، د بل مرګ له به بمونه څنګه واخلم. ښه یې وینم، ښه پوهېږم چې داغله دي، خو ما وجني ځي نومونه څنګه واخلم. مننه. یو شعر دوه نور درته ویمه چې دومره غټ پګړی په سر لري کمبخته، یو خبره خو د کار وکړه حاجي صاحب، ته چې هلته شیطانان په کاڼو ولي مخکې دلته پې ګزار وکړه حاجي صاحب. مننه. ته چې هلته شیطانان په کاڼو ولي مخکې دلته پې ګزار وکړه حاجي صاحب، او څو توړې دي د وړو او چینو یوړې جنتیانو کې دې شمار وکړه حاجي صاحب، او د پوډرو د پیسو نه زکات ورکه، په پردو بچو روزګار وکړه حاجي صاحب، او دې واکدار ته یو کاپي په جیب کې کېده، دی به هم وایي کاروبار وکړه حاجي صاحب. او د قربان وینا حاجي صاحب تا ته نه ده، خو که پوه شوې استغفار وکړه حاجي صاحب. ډېره مننه. یو غزل درته ویمه، په ګیلمن جانان مې لیکلی، الله دې د هغه شهیدګي سلامته ساتي. وایي درله راغلی یم غمجن ګیله کومه درته، زه په دې خپل کنډر وطن ګیله کومه درته. څه وویم څنګه وشو، څه وشو او چا وکړل، زه په ګیلمن ګیله کومه درته. او زما د سر سړي لا پته شان کیسه کې مړه شي، زما د سر سړي لا پته شان کیسه کې مړه شي، غوښې نه وي په کفن ګیله کومه درته. او زما وطن د پیرنګي په اشاره چلیږي، جناب سپیکر په لندن ګیله کومه درته. زما وطن د پیرنګي په اشاره چلیږي، جناب سپیکر په لندن ګیله کومه درته. او خدایه پیدا کړي بل عمر د پښتونخوا په ځمکه، یم د مودو نه ارمانجن ګیله کومه درته. او چرته ریښتونی شان سالار مونږ پښتنو له راکه، چې څوک راضي وي دروغجن ګیله کومه درته. مننه. قربان ملنګ یمه، الله تا ته معلوم یمه ښه، زه چې څه غواړم راکه نن ګیله کومه درته. ډېره مننه. یو څو شعره نور ویمه، د مدینې جانان ته دې ډالۍ وي چې یار ته مې دا ټول ښکلي رسیږي نه، ځکه خو زړګی مې کلاریږي نه. خدای به ورته نه وایم کافر بشم، نور خو په صفت یې زړه مړیږي نه. او یار که مې پلو د مخه لرې که، بیا انور او سپوږمۍ اډو راخیږي نه. او کوم ځای کې چې نوم په خوله وانخلي څوک، هلته کې رحمت د خدای وریږي نه. او خدایا لږ حال د پښتونو ګوره، مري پښتون خو زړه د چا خوږیږي نه. او شومه ګیلمن درنه قربان ملنګ، خدایه پښتانه چې یو ځای کیږي نه، خدایه پښتانه چې یو ځای کیږي نه. یو څو ټپې ویمه، کاري شیرباز صاحب بیا به اجازت راکوي. وایي چې او د مرګ وبا په وطن راغلا او راغلا، او په پښتونخوا باندې لګیا د ځوانانو وړینا. او زه به تر کومه غلی ناست یم، آخر به هم دې تور لحده پورې زما. هو ځوانانو پاڅېږئ بیدار شئ، جنت وطن رالا تور مخی ړنګ وینا.
او که د وطن واکدار سړی وې مونږ به د بل د لاندې څنګ ژوند تېرونا او نور په وطن کې مې ځای نشتا حق خبره چې کومه نو بیا مرمه او په خپل وطن کې مو ځای نشتا او زه لندن ته ژوند به هلته تېرومه او که مې بابا و بابا جوارګر نه وې ومونږ به پردي پټي په برخه نه خواړنا او خدایا مور کایله مې ژوند ورکي مسافر زما خی روپۍ ورلګټما او که مې ډالري غېږ له راغی جناب سپیکر به په جیب کې ګرځوما وکه مې ډالري او ډالري جیب له راغی وای و جناب سپیکر به په جیب کې ګرځوما او دلته مندر ښه سلامت دی دلته جومات کې وي د وینو سیلابونه وما له پښتون وطن آزاد کوي وکه ډوډۍ نه وي د خیبر کاڼي به خورمه او زما مشره تودی و د ګیلمن غوندې ځواني خاورو لزینا هو دغه سره جنډا او دا د وینو رنګ دی او دغه جنډه خو شهیدان را یادوینا وکور ته په وخت او په وخت راځه رکیا او په دغه ښار کې پښتانه ځای په ځای مرینا و زمونږ پښتو کې دا متل دی و پښتو چې کړي پښتۍ به ماتې ګرځوینا او قربان ملنګ غلامي نه کړم او که زه غلام یم د الله او رسول یما و خدایا عمر بیا را پیدا کی وای و قربان ملنګ درته زاري منت کوما او مسافر تلی در جګن شما و ګیلمن مشز سلګونی ولیوما روان شول وطن زما خدای ته نه ویني اوس کلی تور مخو د پښتون او د پښتون ویني روان شول وطن زما خدای ته نه ویني اوس کلی تور مخو د پښتون او د پښتون ویني یو څو شعر نور ویما وای پښتون لا امن نشته په دې خپل پښتونستان ارمان دی ارمان پښتون لا امن نشته په دې خپل پښتونستان ارمان دی ارمان او دا ولې پښتانه شي هسې بیسه شهیدان ارمان دی ارمان وکه مشر مې سړی وې چې دې وطن کې ځای وې نو ولې به مرګی وې نو ولې پښتانه به در په